د سهار د لمانځه مخکې او وروسته، یعنی کله چې د سهار د لمانځه لپاره اذان وشي، د هغه نه وروسته د لمر ختلو پورې بیا نفل کول جایز نه دي. چې سپېدې وچاودلې، د هغه وخت نه واخله د لمر ختلو پورې، که د سهار د لمانځه نه مخکې وي او که د سهار د لمانځه نه وروسته وي، په دې وخت کې نفل کول جایز نه دي. همدارنګه د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته چې کله د مازدیګر لمونځ ادا شي، د هغه نه وروسته د ماښام د لمانځه پورې نفل ادا کول صحیح نه دي. همدارنګه چې کله د ماښام د لمانځه لپاره اذان وشي، تر څو چې د ماښام لمونځ نه وي ادا شوی، هم په دغه وختونو کې نفل نشته. 3 وخته بیا داسې اوقات دي چې په هغو کې یو لمونځ هم صحت نه لري. د لمر ختلو وخت، د زوال وخت او د لمر د پریوتلو وخت. په دې 3 وختونو کې هم هیڅ قسم لمونځ صحیح نه دی. هو که د چا نه د مازدیګر لمونځ پاتې وي چې فقها الی عصر یومه لیکي په دغه وخت کې ادا کوي، هغه بیا ستونزه نه لري. ګوري بحر رایق په لومړني جلد کې په 413 صفحه کې، فتاوای هندیه په لومړني جلد کې 52 صفحه کې، او خلاصة الفتاوا په لومړني جلد کې 68 صفحه کې لیکي: وعن تنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة. کره چې سپېدې وچودې، سهار شو، د لمر د ختلو تر وخته پورې، تر څو چې لمر ښه نه یي پورته شوی، نفل کول جایز نه دي. همدارنګه د مازدیګر لمونځ ادا شي، د هغه نه وروسته تر څو چې د ماښام لمونځ نه وي ادا شوی، نفل کول صحیح نه دي. اما که یو څوک د سهار د راختلو نه وروسته د سهار د مانځه نه مخکې یا د سهار د مانځه نه وروسته قضایي لمونځ کوي، دا صحیح دی. د مازدیګر د مانځه نه وروسته قضایي لمونځ کوي، دا صحیح دی. د تلاوت سجده کوي په دې 2 وختونو کې، دا صحیح ده. د جنازې لمونځ کوي په دې 2 وختونو کې، دا صحیح دی. اما په دغه 2 وختونو کې نفل کول صحیح نه دي. صاحب د بحر رایق لیکي: ای منع عن التنفل في هذين الوقتين قصدا لا عن غيره لرواية الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهو بعمومه متناول للفرائض فأخرجوها منه بالمعنى. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، او فرمایی: ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نو نفل مونځ په دغه 2 اوقاتو کې صحیح نه دی. همدارنګه د لمر ختلو په وخت کې، د لمر اوړېدلو په وخت کې او د لمر پریوتلو په وخت کې یو لمونځ هم صحیح نه دی الا عصر یومه. اما که څوک قضایي کوي په دې 2 اوقاتو کې، قضایي لمونځ بیا صحیح دی.